بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه در بسم چې خاص او ډېر به هم کې مهربان د پروګرام پشتو پوائنٹ سره ستاسو د خوږ در ملګری عطا رحمان ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. خپرونه د همیش په شان ولس ښېګړه عزتمندو کتونکو څنګه تاسو ته پته نن سپیشل پرسن ډے ده 3 دسمبر راغلي رسټ هاوس ته د الخدمت فاونډیشن د اړخه چې کوم د معذورانو کوم نړیواله ورځ دغه مانځلی کېږي او الخدمت فاونډیشن چې کوم ټیم دی د هغو د اړخه 10 ډسیبلو ته ویلچیر ورکړی کېږي. نو د دې په سلسله کې زموږ سره الخدمت فاونډیشن صدر دی، هغو سره هم خبرې کوو. نور چې کوم ډسیبل دي د هغو سره هم خبرې کوو. دا مهال موږ سره ولاړ دی جی په څنګ کې الخدمت فاونډیشن صدر لوړ دیر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. سر ماشاءالله خو ډېر ښکلی پروګرام ارینج کړی دی. او څو معذور له تاسو ویلچیر یې ورکړی؟ دا نننی اصل کې تاسو ته څنګه چې پته لري چې دا ورلډ ډسیبلیټي ډے ده، د معذورانو عالمي دین ورځ ده. نو په دې ورځ باندې موږ مختلف اکټیویټیز کوو. نن زموږ په ټول پاکستان کې اکټیویټیز روان دي او دلته بدیر لور کې په تیمرګره کې موږ دا معذوران دلته راټول کړه. دلته زموږ یو سیمینار او یو فنکشن هم وشو، په هغې کې مختلف خلک شریک شوه. ورسره موږ یو 10 کسانو معذورانو ته چې هغو ته ویلچیر هم فراهم کو. او زموږ د دې اکټیویټي مقصد دا دی چې موږ په خلکو کې یو طرف ته د معذورو خلکو دپاره چې د هغوی د کم رایټس دي د هغې اویرنس پیلاو کو. دویم طرف ته موږ معذورو له حوصله ورکو او هغو ته دا خبره وکړو چې تاسو هم د معاشرې عام افراد یې او انشاءالله څنګه چې عام خلک خپل ژوند په ښه طریقې سره په باعزته طریقې سره تیروي، دغه شان تاسو به هم انشاءالله په ښه طریقې سره ایجوکیشن هم حاصلوئ، خپل روزګار هم روانوئ او دې سره سره به خپله معذوري چې ده دا به خپله کمزوري نه جوړوئ. صدر صاحب دا زه وایي دو دپاره تاسو نورې څه غوښتنې شته، څه مطالبې هم شته د حکومت نه؟ جی دا مونږ یو طرف ته حکومتي وخت هم دا وایو چې د معذورو دپاره تاسو چې څنګه عامو خلکو ته حقوق حاصل دي، دغه شان د هر څیز که هغه د تعلیم دی، که هغه د صحت دی، که هغه دلته د ترانسپورټ دی او که د هر څه هغه ټول فیسیلیټیز او ټول سهولیات چې دي، هغه حقوق چې دي، هغه دوی ته هم پکار چې هغه دوی ته فراهمي چې دوی تګ راتګ هم په اسانه کولی شي، دوی تعلیم هم حاصلولی شي په اسانه باندې. دوی دپاره په هسپتالونو کې هم داسې اویلیبلیټي موجود وي چې هسپتال ته دوی په ښه طریقې سره تللی شي، تعلیمي ادارو ته هم تللی شي او دغه شان دوی ته په دې معاشره کې په باعزته سترګې سره کتل کېدی شي. ډېره مننه صدر صاحب، ډېره شکریه. لرې خوشحاله که عزتمند شي. عزتمندو کتونکو خپرونه روان دي، کم ډسیبل هغو سره هم خبرې کوو. راځئ موږ سره. راسه یو سپیشل پرسن دی جی د میدان اوسېدونکی عطاءالله نوم. عطاءالله څنګه یې؟ خیر دی، شکر دی. تاسو یاد ښه دی؟ شکر دی، امن دی. تاسو ښه چېرته میلاو شو؟ میلاو شو. خوشحاله یې؟ ولې نه، نور کله چې ته میلاو شوی دی؟ نه دا پیل ځل دی. بس دا پیل ځل. میدان کې خو ډېر صاحب جیداد خلک دی، تاسو نه درکوي ویلچیر خو دونه ویلچیر نه چې بس تاسو چا خواله نه دي تپوس یې کوي. تاسو خو د ماشیني سپیشل پرسن دی که نه؟ ولې پته نه لګي لکه پیل ځل دی نه دی راکړی. دا عمر بری څونه؟ عمر مې تقریبا 20 کال عمر دی. کول نه په دې حال کول نه یو ځای یو مې دا روډ دی. دغه روډ دی؟ دا مې روډ دی. ډسیبل یې او دې ته هم نو میلاو شوی؟ نو خفه کېږي، غوښتنې دې شته نورې؟ بله بس ول نه شته اورې. کار روزګار هېڅ هم نه شي کولی؟ کور یې شته؟ هېڅ څه کور یم. سبق ته ویلی دی؟ نه ویلی ویلی. خواهش دې سبق ووایم؟ ولې نه شته. لکه سبق ووایې؟ څه غوښتنې، څه ګیلې دي، څه شکوې دي، ما ته ووایه که نه. بس څه ګیلې دي ستاسو مخامخ دی، خو هغې هغه زموږ د وس نه دی اورې. څه ګیلې دي ما سره ووایه، څه ګیلې دي؟ نه بس هېڅ هم نشته. د زموږ کتونکو سره شریک کړه څه ګیلې دي. بله بس څه به ووایې واورې. موبایل نمبر دې شته؟ ووایه راته. 003 98 41 550. ډېره مننه. لرې خوشحاله که عزتمندو کتونکو تاسو پروګرام ګورئ چې کوم ډسیبل ډے ده او دا ماشوم دی ورور دی. څنګه یې قربان؟ خیر دی. ستاسو نوم دی؟ مطیع. سبق وایې بچی؟ زی؟ ځم نه خور مې راته وایي. کور کې ورته وایي؟ سپارې سبق وایې؟ څومره سپاره وایې؟ څومره سپاره وایې قربان؟ من اوس اخیرا نه وایي. څه دې خفه کوي؟ نه نه من نیم خفه شوی. نیم خفه شوی. په څه ډېر خوشحالېږي ما ته ووایه چې ښه خبره واورې خوشحالېږي. او ویلچیر ته میلاو شو خوشحاله یې؟ الخدمت فاونډیشن د اړخه څونه خوشحاله یې؟ ډېر. نو کله چې تا ته میلاو شوی دی؟ نه.
نن لکه ډېر خوشحاله یې که نه زه تا بایګانو ته دعا کوه ښه ها ځان لرې خوشحاله دا مهال ما سره یو بل سپیشل پرسن دی تاسو به یې ګورئ نور بشر یې نوم دی جي د هغې سم خبرې کوو ویلچیر ورته میلاو شو د الخدمت فاونډیشن د اړخه د هغې سم هم خبرې کوو په دې په اړه څنګه یې قربان خیر دی شکر دی ستاسو دعاګانې تاسو ښه جی نور بشر ویلچیر ته میلاو شو او جی بالکل او د کوم ځای اوسېدونکی زه د میدان اچروګۍ تاسو ټول میدان یار او که نه میدان یو ټول نور کله چې ته میلاو شوی ویلچیر یاره یو پیره مخکې ډېر مخکې تقریبا 4-5 کاله مخکې میلاو شوی بیا نه دا لکه دا دی صرف لکه په ژوند کې صرف دا دویم میلاو شو دا دویم ځل میلاو شو عمر به دې څونه عمر مې تقریبا 23 سال دی جی بالکل روزګار ول څه نشي کولی که نه یار روزګار وړوکی شان دکان مې دی کلي کې مرخنۍ بازار کې بس پیسو دې کړی که نه چا له کړی نه خپلو پیسو باندې لږې نه مې شروع کړي و بس اوس تقریبا گزارې کړل ماشاءالله نور ستاسو غوښتنې شته یاره فلحال خو مې داسې خاص څه نشته خو دغه یې دا بس په دې ویلچیر باندې ډېر خوشحاله شو او دغه یې دا نور داسې خاص شکر الحمدلله څه شته نه فلحال نو واده دې کړی دی یاره واده خو مې نه دی کړی خواهش لري چې واده وکړم یاره داسې څه دغه خو نشته سوچ مو ته فلحال نه دی کړی ځاله تاسو لري او ستاسو دپاره موږ دعا کوو نور څه غوښتنې شته ستاسو یاره څه نشته فلحال شکر الحمدلله ځان لرې خوشحاله که خوشحاله اوسه ډېر عزتمن شي ډېر مننه عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده کوم ډیسیبل نړیواله ورځ هغه مانځلی کېږي غالبا 13 معذورو ته نن ویلچیر ورکړی شوې دې په سلسله کې زموږ په څنګ کې ولاړ چې ډېر غټ کار کوي جي تاسو په وبا کې وکړو کووډ-19 کې د دوی چې کمې هلې ځلې دي ماشاءالله موږ دپاره ډېر قابل احترام دي ولس دپاره هم قابل احترام دي سوشل ویلفیر ډسټرکټ افیسر لوړ دیر محمد زیب صاحب په څنګ کې ولاړ دی جي السلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طبیعت ښه دی سر الحمدلله تاسو ښه تاسو ډېر مشکور یم چې دغه شان ښایسته پروګرامونه تاسو ارینج کوئ نن هم ماشاءالله ډیسیبل ډے وه او تاسو په ډېر ښه او ښه تعداد سره تاسو ومانځله او بل تاسو ویلچیر یې ورکړې جي څه ویل به غواړئ جی بالکل نن ډیسیبل ډے تر ډیسمبر چې کوم د ټوله دنیا کې مناویږي د دې لپاره مناویږي چې د دې خلکو د حقوقو دپاره هلې ځلې وشي سیمینارونه وشي واک وشي نن په لوړ دیر کې 3 پروګرامونه وشو یو صدا فاونډیشن هلته وشو یو زموږ ډیف سکول تیمارګره کې یو ریسټ هاوس کې چې کوم دی الخدمت والا په دغه باندې وشو چې هغه 30 ویلچیر چې کوم دی هغه معذورو افراد ته ورکړي چې هغه د دې مستحق وو نور هم داسې لا تعداد ډیسیبل دي که نه نور هم مخکې هم څه پلان دی جي بالکل زموږ سره چې کوم دی تقریبا 12,500 ډیسیبل پرسن دي په دې کې څه ماشومان دي څه ډیپینډم دي څه بلایند دي څه منټلی ریټارډ دي نو هغوی دپاره موږ خرکنۍ کې سکول هم دغه کړی دی 2 سکولونه دغې دپاره دي او دیو د تعلیم دپاره موږ دغه کوو بل دیو دپاره چې کوم دی هر ګورنمنټ که پرایویټ ډپارټمنټ دی هغه کې چې کوم دی کوم بلډینګ جوړېږي هغې دپاره ټول اکسیسیبل دي اوس را روان داسې یو دغه را روان 2030 ایجنډا چې دا به ټول انکلوزیو ایجوکیشن ته ورکړی کېږي مطلب دا دی چې دیو په هر سکول ته دې دپاره چې کوم دی رینک جوړېږي هغه ویلچیر باندې وځي نو هر سکول ته به انشاءالله د دیو دغه کېږي ډېره مننه محمد زیب صاحب الله خوشحاله کړي عزتمن شي جي دا محمد زیب صاحب نور چې کوم ډیسیبل لا اوس هم خبرې کوو راځئ موږ سره عزتمندو کتونکو دا مهال ما سره کاکاجي ولاړ دی د هغې هم یو بچنګی دی معذوره دی ډیسیبل هغه سم خبرې کوو السلام علیکم الله پاک دوی رحم احسان وکړو دا دغه چې دی نه زموږ دپاره ډېر ښه کار وشو او الله دې وکړي چې په دې باندې عمل درآمد وکړی شي کاکاجي دا راته ووایه بچنګي د څو عمر دی دا تقریبا 10 کالو دی 10 کالو دی کال نه معذوره دی بچپن نه دی یو زوی دی که نور شته دا یو زوی مې دی مشری دی که نه او مشری دی ویلچیر ته میلاو شو او سایکل راته میلاو شو خوشحاله یې ښه خوشحاله یم الله ته میلاو شوی په دې دغه کې نور هم ترقي وکړی
او الله پاک د دې چې کوم کارکوونکي دي الله پاک د دې عزت او د دې ترقي وکړي کی سویل غواړي کاکا جی بس دعاګانې کوو ډېر عزتمن شي څنګه یې او چې لږ خوشاله لکه ډېرو دا مهال ما سره سپیشل پرسن دی جی ویلچیر کې به نه د سمرباغ اوسیدونکي د کامبټ السلام علیکم السلام علیکم نوم دې سره سیوا څنګه ښه شکر نوم دې سره نوم معاذ کامبټ اوسیدونکي سمرباغ سمرباغ کامبټ اوسیدونکی ما عمر به دې څونه جی عمر مې یو 18-16 سال دی او سبق ته ویلې جی سبق مې د قرآن سبق مې ویلی دی او دا څونه تعلیم مې نه دی کلی قرآن شل حفظ مې کلی دی څه نیم حفظ دې کړی او جی نن ویلچیر ته میلاو شو نه جی ویلچیر خو راته میلاو نه شو صاحبانو راته ویل چې کومو کسانو چې نومونه راغلي هغې ته دا ویلچیر یې موږ ورکوو ما ته ویل چې لکه ته فارمونه جمع کوو تا ته به ویلچیر راشي ویلچیر تا ته به میلاو شي ښه انشاءالله ته نور دې څه ستونزې څه مسلې دي ستاسو زمونږ ستونزې دغه دي صاحبه چې ډېر تکلیف یې راته ویلچیر نه بغیر نشو ګرځېدی او بل دا چې د ګاډي راته ډېر تکلیف یې سولو والا سره ځو هم سولو والا ته ډېر تن نښه کوي و یاره وایي ته معذور یې تا موږ نشو دغه کولی نو موږ ته د ګاډي ډېر تکلیف وي او نور دې څه غوښتنې شته څه مسلې څه ګیلې څه شکوې دې شته ما سره شریکه حکومت ته دا فرمایش کوم چې لکه زموږ سره داسې دغه وکړي چې یا موټر سایکل یا چېرته ټومیټک سایکل چې موږ پې ځي راځو نمبر دې راته ووایه 0303 88 23 027 0303 88 23 027 نمبر आवाज ما کېښودو ښه ها الله دې قدر وکړه قدرمن شي برکتي شي ځان الله دې قدر وکړه تاسو فتح کاکا جی دا امیر صاحب را سم په څنګ کې ناست دا سپیشل پرسن دی د میدان اوسیدونکی دی په پېښور کې روزګار کوي او نن دی ویلچیر له راغلی ویلچیر ورته میلاو شو څنګه یې وروره خیر دی الحمدلله طبیعت یې ښه دی خبره پېښور نه رالې او جی تا خو ډېر لار والی یار بس څه کې زمونږ د دې علاقې سره تعلق دی ښه میدان اوسیدونکی او پېښور کې هلته کار روزګار کوو بس روزګار کې په دې نیمګړې نیمه خوا ځان له دیاړي مېړي کوو الحمدلله نن ویلچیر ته میلاو شو الخدمت فاونډیشن دړه بالکل خوشحاله نوکر د چې ته میلاو شوی نه نه وجه عمر به دې څونه عمر به هم دا 33-34 کالی و 33 سال ګرته نه دی میلاو شوی ویلچیر 2009 کې مزدور کارت ورکړی اوسه پورې واز مونږ خو نن د الخدمت فاونډیشن دړه میلاو شو کنه او خوشحاله خوشاله نور څه غوښتنې شته ستاسو ستونزې څه مسلې دي نو مطالبې دا چې یوازې دا خو نه چې لکه حکومت له پکار چې دې خلکو له بعد روزګار لپاره پیسې ورکړي ټیک دا زیاته ښه زما په خپل الحمدلله 12 تعلیم دی سبق ته ویلې او یې په پورې تعلیم ما کړی دا تاسو خو دوه ګوټې فانج لکه اوسه پورې مونږ ته چا څه لګا نه دی کړی بس مونږ بیا ریسپانس ورنه بس تاسو आवाज ما کېښودو چې مزدور خلکو لپاره یوازې لکه ویلچیر نه چې دوی لپاره پیسې مقرر شي وظیفه بالکل چې کم از کم هغه په خپل د په 12,000 روپۍ کور نه ورانېږي نه کار یې درکړي نه نه بال بچې شته نه واده خو نه واده کې واده ولې نه کوو چې پیسې مې سره پیسې میلاو شي په دې حکومت کې واده څوک نشي کولی مونږ ونه کوو ته بس الله خوشحاله یار مهرباني خوشحاله اوسئ عزتمندو کتونکو بل ملګری سره په دې गाड़ी ناسته وي موټر سایکل څنګه السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه نوم دی جی نیاز محمد نوم دی جی او جی عمر بری سونه عمر 30 سال باندې جی او جی باندې ګرځي او باندې موټر سایکل ګرځي جی کار څه کوي روزګار یې جی ټیلری کوم او جی تکلیف ورته بګیوي تکلیف ورته پکې خو بس دکان کې به هم دی بچی مې هم دی خو بس گزاره پینګي خپل گزاره پی بال بچي سونه دي بال بچو سلور بچی مې دي او نن چې کوم سپیشل پرسن دی وګنه تاسو به کیسه ویلچیر میلاو شو
او مونږ ته پکې دې کې نه ده میلاو شوی جی ولې وجه څه مونږ دغه نو ورکړه درخواست هم نه ورکړه جو اوس د دې نه بعد به درخواست ورکوو فی الحال راته نه ده میلاو خاص نه بس به تاسو بیا بل میلاویږي او بل به میلاویږي جی او جی نو ستاسو ستونزې څه مسلې ما سره شریکې کړئ جی زمونږ څه مسلې ته دی یاره جی چې بس روزګار هم نشته نو ډېر څخه او روزګار هم نشته دغه یوه خبره دغه یو نور کوم ځای اوسېدونکی مونږ د خال تور مونږ اوسېدونکي او جی پاسمان د علاقې غره څوکه بالکل الله صدر صاحب راته ویلو جو راغلو زه راځي څنګه یا دا خو ډېر ګران دی زه بس به دې موټر سایکل باندې خپله ګزاره کوم نو او به دې خېږم راځم پیاو جي نور څه ویل غواړي چې څه غوښتنې دي څه مطالبین ما سره شریکې کوي جي یاره جي بس زموږ دغه مطالبه ده چې بس د روزګار راتر دغه شي بس 5 کوټې دو که نه د سپاټ کې سبق دې څونه ویلی سبق مې د سره نه دی ویلی جي نه مې دی ویلی جي روزګار دا چې بس دکان چلولی شو ټیلرۍ سهار کار کولی شو خو بس نور حالات ډېر خراب دی او په هغه کپړو کې هم چې نو خرچه نه برابرېږي جي څه دې خفه کوي ژوند څیرې ژوند کې بس یاره سر جي بس ډېرې قصې راځي نو څه دې ډېر خفه کوي هغه ما ته ووایه که نه بس چې روزګار هم برابر یې ورسه برابر جو بس گزاره کیږي دغه کیږي او چې نه جو بس بیا خفه کوي او جي نمبر دې راته وایه 0303 58 16 262 یو ځل بیا ووایه 0303 58 16 262 ډېره مننه جي عزتمندو کتونکو څنګه تاسو وخت پروګرام روان دی جي مختلف ملګرو سمو خبرې وایي کمنټ سمو وایي چې کومې غوښتنې وي کومې مطالبې هم تاسو مخې ته مونږ کېښودې جي خپل ګوربات او رحمان له ورکې اجازه په ډېر بخښونکي رب سپارم